سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځ لپاره مې انګلیسي جملې په دې شکل دي. I don't know where my watch is. نه پوهېږم چې زما ساعت چیرې دی، زما ساعت به چیرې یي، یعنې ترې ورک دی. No one could solve the problem. Nobody can solve the problem. هیڅوک هم دا مشکل نسی حلولی، یعنی د پای ټکی نسی ورته ایښولی. Thank you for today. Thank you for today. د نن ورځې په خاطر باندې یا د نن ورځې لپاره در څخه مننه کوم. Hi, how are you? Hi, how are you? سلام، څنګه یې؟ My dream is to be a firefighter. My dream is to be a firefighter. زما ارزو یا امید دا دی چې زه اور وژونکی اوسېږم. Were you out last night? Were you out last night? تېره شپه د باندې وې یا تللی وې بهر په میله باندې د ملګرو سره. My father hobby is hunting. My father hobby is hunting. زما د پلار ښکار کول خوښیږي یا علاقه ورسره لري. I saw a cat running after the dog. I saw a cat running after the dog. ما پشي ولیدل چې په سپي پسې ځغلي یا پسې ځغاسته. See if the gas is turned off. See if the gas is turned off. ته وګوره چې ګیس بند دی که نه دی. This table is reserved. This table is reserved. دا میز یو چا نیولی دی یا یې رزرف کړی دی. Nothing is missing. Nothing is missing. هیڅ هم ورک نه دي، یعنې هر څه سته. Everybody loves music. Everybody loves music. هر چا موزیک یا ساز خوښیږي یا علاقه ورسره لري. It tasted sweet. It tasted sweet. دا خوش خوند کی یا خوش خوند لري. I have met him on several occasions. I have met him on several occasions. دی ما په ډیرو مختلفو برنامو یا په مختلفو ځایو کې یا څو واره لیدلی دی. I can understand him perfectly. I can understand him perfectly. زه د په خبرو باندې یا په باندې بیخي پوهېږم یم، سر ورباندې خلاصېږي. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه سوي یاست. په کوم ځای باندې که نه یاست پوه سوي، تاسې کولی شئ چې په کمنټ کې پوښتنه راڅخه وکړئ. ستاسې یوه پوښتنې ته به جواب درکړم او درته تشریح به کړم. زما چینل درسره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو یا ملګرو سره شریک کړئ. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.